سلام علیکم د مستر بیس په شو چینل لیدونکو ښه راغلاست درته وایم یوه بله ویډیو ته. په دې ویډیو کې یوه پوځي ډله په مستر بیس پسې کیږي. که هغوی بریالي شي چې مستر بیس ونیسي نو مستر بیس به ورته $100,000 ورکړي. راځئ چې وګورو دا پوځي ډله کولی شي چې مستر بیس ونیسي که یا دا هلیکوپټر یو پوځي ټیم لیږدوي او همدا اوس به هلته ښکته شي. که دا پوځي ډله وکولی شي چې د ورځې تر پای پورې ما ونیسي دوی ته به $100,000 ورکړل شي. درځه ځه جیمي ځه او هغوی موږ پسې منډې وهي. ما قصدن د هغوی موټر لرې درولی و تر څو زه مخکې ترې لاړ شم. موټر ته وخېږئ راځئ علي دا وخت هغه ډېر لرې نه دی د دې ونو غاړې ته معلومېږي. سمه ده باید چابک ورسو. ښه نو موږ د پل څخه تېرېږو. هی چندر اورم ته پوهېږې چې باید څه سمه ده وکړئ. زه در سره یم زه د همدې شپې په تمه وم. دا کار ما مخکې هم کړی کله چې د جایزې ښکاریانو FIB څخه تښتېدم. هېڅکله د 3 بېلابېلو کسانو څخه نه یم تښتېدلی. زه فکر کوم چې جیمي اوس وکولی شي چې وتښتي. موږ نږدې یو مایل که مخکې تللی یو. ونو تاسو باید په بله لاره ولاړ شئ. د دې ځای څخه د وتلو تر ټولو لنډه لار همدا پل و چې اوس موږ چاودنه ورکړه. نو اوس هغوی اړ دي چې په اوږده لاره ولاړ شي او دا به ماته 15 دقیقې مخکې والی راکړي. ما یو بشپړ موزیم کې راکړی چې لسګونه موټرونه او لوی پوځي تجهیزات پکې دي او ډېر نور عجیب او جالب شیان. دا یوازې پیل دی. هغه اوس بیرته شمال لویدیځ ته روان دي. همدلته لوبه خوندوره کېږي لکه څنګه چې تاسو ماسک لرونکي سړی وینئ او موږ دلته پر سړک یو. څه دا سړی څوک اوس دی؟ موږ د جیپونو له یوه ګدامه سره یو. کله چې هغوی راورسېږي نو ډېر به سرګردانه شي. تاسو پوهېږئ چې هغوی راورسېږي څه باید وکړئ؟ یوازې په نامعلوم لوري موټر وچلوئ. دا کله چې هغوی راشي اوس موږ انتظار کوو او امنیتي کیمرې ګورو. داسې معلومېږي چې هغه دی ودانۍ سره ودرېدی. ستراتیژي څه ده؟ خبر وکړه دا یو چاکولي و آیا دا هغه ځای دی هلکانو؟ و دا هغه ځای دی. موږ پوځي ډله د امنیتي کیمرو د لارې ولیده. د ودانۍ ټولې دروازې بندې دي. راځئ چې وګورو دوی ګدام ته ننوځي یا زه نه. به د دروازې مخ ته ودرېږم چې څوک ونه تښتي. موږ به شاته ولاړ شو وبه ګورو چې هلته یو موټر شته که نه. یو کس د دروازې مخکې ولاړ دی او 2 شاته دي. نو موږ به انتظار وباسو چې دوی څه کوي. کشف کوونکی لا هم په ودانۍ کې دی. موږ ښیښې دروازې لرو او د دې ځای څخه یې ماتولی سو. سمه ده ښه خبره ده. دا وخت د دروازې د ماتولو دپاره دلته تازه د ټایر نښې دي. همداسې پرېږدئ. جیمز به موټر راوړي زه به دننه ولاړ شم. سمه ده ځه. پوځیان ودانۍ ته ننوتل. اوس د تښتېدو وخت دی. هغوی راغلل موټر چالان که. زه به د دې کمپلې لاندې پټ شم. په موټر کې مې ونه وینې. دروازې مو وتړي. ځه جیک راځه چې بېرته همر ته ولاړ شو. هغوی ولاړه کم یو دي جیمي اغیار ته دي. آیا دوی پوه شول چې زه دلته یم؟ موږ تر راتېر شو. موږ د نورو ټیمونو سره یو ځای ووتل. او خدایه یاره هغوی نه پوهېدل چې څه ډول غبرګون وښایي. اوه دوی بیا حرکت کوي د جنوب طرف ته. دا هغه کشف کوونکې آله ده چې هر وخت پوځیانو ته زما ځای ورښایي. که دا کشف کوونکي زه په دې ځانګړې کڅوړه کې واچوم نو سیګنال بندېږي او هغوی نه پوهېږي چې زه چېرته یم. داسې کیسه ده. داسې ښکاري چې موټر ودرېدي. زه جیمي نه وینم. فکر کوم زموږ سره لوبې کوي. ښه نو صبر وکړه. بیا ته عذاب ډېر شو. هغه بیا چې دا شمال ته روان شو. اوس موږ په داسې ځای کې چې دلته هېڅ هم نشته بغیر د دې زړې کوټې څخه چې ما جوړه کړې ده. ایا کومه ستونزه شته که خپل $100,000 دلته کېږدم؟ باید خبر دا ده چې دلته یوازې 2 څوکۍ دي. زه فکر کوم هغوی وینم. د کشفونکي تر مخه روان یو. ای خدای راغلل. موټر وګورئ ځه وګوره دا دی ځان وژغوره. وخیجي راځئ اوه زما خدایه. مه درېږه وتښته مه درېږه. هی ملګرو آیا زه ستاسو د ټیم سره یو ځای کېدای سم؟ وخیجه رښتیا؟ نو یوه لحظه صبر وکړئ. دا خندونکې نه وه. ما جیمي ته یو څه وخت ورکوي هیله ده بسې وي. ځه ښه هلکانو نو راځئ. آیا دا تر ټولو چټک سرعت دی؟ پوره سرعت هلته دی درپسې جیمي. او خدایه هغوی را نږدې کېږي. درځه. دا بیرونکې ده یاره. موږ ډبرو ته نږدې کېږو. آیا هغه ته یې؟ د حساب له مخې د هغوی موټر باید له دې ډبرو نه تېر نه شي. جیمي سمه ده. ځه راځئ چې ځو. وروسته به ګورو. راځئ ځه. او نه هر څه سم دي. هلکانو راځئ چې ځو. او هغوی باید له دې ډبرو نه وای تېر شوي.
فکر کوم هغه دا تمه نه درلودل. او نه زه ختم شوم. یاره جیمی د امریکا ارتشي ټانک د پاسو خو نه ده چې جمپ نسي نیولی. البته که د پاسو راویستلی وی ډېر خوند به یې هم کړی وی. تازه د دې ډبرو څخه هم نسو تېرېدلی. پلان دا و چې دې ځای ته دننه شو خو ډبرو کار ورنه کړ. اوس نو درځه بس دی درځه. پلان څه دی؟ فکر باید پر وو. پلان دا دی چې هغه ونیسو. بس همدا. هلیکوپټر ولیکئ ځه. جیمي دې ولیدی؟ هو هغه هلته په ټرک کې که ما له دی. دې ځای ونه باسې ساه هم نشي اخیستلی راڅخه. موږ درپسې راځو. دا یو خطرناک ټرک دی. اوه خو ډېر تېز نسي تللی. یو وړاندیز دی که پیسې 2 چنده کړې 200,000 موږ به له همدا اوسه تا ته 10 دقیقې اضافي وخت درکړو. 150 څنګه دی؟ 150 ومنل شو. جیمي زه موټر ودرو. یو خوندور آیسکریم موږ ته راغواړې؟ ته پوهېږې مستر بیس څوک دی؟ او یاره موږ اوس هغه تعقیبوو نو دا ژر راته اماده که. موږ جیمي ته 10 دقیقې مخکې ورکړي. موږ لا مخکې پرېکړه کړې وه چې دا پیسې به خیریه ورکړو. موږ پوهېږو چې په دې سره د ډېرو خلکو سره مرسته کوئ. او په داسې حال کې چې پوځیان آیسکریم خوري. موږ نولن ژوندی ښخ کړ چې هغوی فکر وکړي زه یم. نولن آیا ته آماده یې زه اوس کشف کوونکی در غورځوم؟ ما وغورځوه آیا وادې ښایست؟ یا ښه ما نه وغورځولی اوس یې غورځوم. او پر مخ چې پر وویشتم. ته داسې عمل وکړه که زه پټېږم سمه ده. زه او کریس په ځنګله کې پټ یو. راځئ وګورو چې څه کېږي. فکر کوې موږ به دلته وویني؟ قسم که د 150,000 د لاسه ورکولو سبب شو حساب به دې مرسته وکړم. نسم کوی دا مې په وسه کولی نه شي ده لږ مخکې ولاړ درسره. شي او هغوی وګوري چې پیدا کولی شي یا نه. سمه ده. دلته ډېره تیاره ده او ویرونکې هم ده. هیله ده دا مرسته وکړې. تاسو په پوځ کې ډېر ښه نه یاست. ای خدای ما ته کریس چې واورېده زه ورته جیمي زه هغوی ونیولم. تا هغه ویډیو لیدلې ده چې ما ځان ژوندی ښخ کړی و؟ موږ به پر تا ډېرې څېړنې کړي ملګرې. زه ویلی شم چې تا په ټولو ویډیو کې زما پلانونه خراب کړل. دا زورونکی ده. زه اوس ژوندی ښخ شوی یم. بریالیتوب درته غواړم. ما تلیفون ورباندې بند کړل. دا ټول درواغ و. راځئ چې وګورو چې دوی دکه خوري یا نه. نو همدا اوس د هغه په فکر هغه لا هم دلته ښخ دی. کارله هغوی بیړه وکړه. سمه ده. دا خلک ډېر ماهر دي. زه خو یې وویرولم. اوه واو څوک هلته دی؟ آیا دا زما پوجي ملګری دی چې بالکل زما د موټر مخ ته ولاړ دا دي؟ همر موټر دی؟ زما د موټر مخ ته یاست؟ کارلا یې همدوی دي. هی څنګه یې؟ کارلا یې دوی دي. کارلا دوی دي. کارلا صبر وکړه مخکې له دې چې ولاړ شي. صبر او ته هم دا اوس روان شوې او لا همدې لارې تېرېږې. الو زه نه پوهېږم هغوی چېرته دي. زه یوازې په ځنګل کې په ځمکه پروت یم. نن تر مخه تر دې چې موږ هلیکاپټر ته وخی چې تا د یو چا سره خبرې کړې دي. زما نه پوهېږي چې دا ډېر در مخه و. مخامخ وکړه د هغسې. مخامخ او نه هغه نه ویلې به دې وایي زه جیمي نه یم. زه ټریکر لرم پرته له ما جیمي نسي پیدا کولی. تاسې باید ما راوباسي. تاسې باید نولان راوباسي په ټولو خلکو کې. هغه له دې لارې روان شول. ما خبر کړه بیا. هغه هم دا اوس زما د موټر څخه تېرېږي. باید ولاړ سې یو بل ځای. هغه رښتیا هم زما له څنګه تېر شو. ای خدایه بس دغه طرف ته یې ودروه. زه به ور نه شم کولی. هغه رښتیا هم زما له څنګه تېر شو. زه د لارې پر غاړه پر ځمکه پروت یم. که ته هم دا اوس ما ته راشې څوک دې نه ویني. ما د هغو موټر غاړې ته کوي چې لاره ته نوره وایي لاره بنده نه خلاص ده کړي. کارله؟ هو سمه ده زه درځم پر تا باور کوم. سمه ده یاره زه پوره ډاډه نه یم. ای خدایه بس موږ له دې ځایه وباسه. زه ای زما خدایه زه باور نه شم کولی. زه له دې ځایه وتښتېدم. موږ دا مخل وروستي ځای ته روان یو. ما پر یو موزیم کې رایه کړی. تر نیمې شپې یعنې 2 ساعته وخت پاتې دی. 150,000 په لیکه کې دي. راځئ دا کار وکړو. ای نو لا نه خبر در کوم هغوی غواړي شیشه ماته کړي. تر هغه وخته نه درته وایم چې وتلی نه یم. ته موږ ته هغه معلومات راکړه چې زموږ په کار دي. زه دې په بابټیټ راباسم. په دا رقم دې ژر نسو رایستلی. هغه دې ډېر ژر رایستلی سي. ومنل شو د شمالي کارولینا د ملي علومو موزیم. یوازې خبر در کوم دوی روان دي بېرته نه درته راګرځي. یا سمه ده نو لاړه د خدای په امان. ایا ته درواغ وایه کریس؟ او اوس موږ بالاخره موزیم ته ورسېدو. راځئ شپه هم دلته تېره کړو. په دې موزیم کې بیخي ډېر ځایونه شته او زه هر ځای پټېدلی شم. اوس زه همدلته په دې کونج کې کینم او خپله شا به په دې جنکش کې پټه کړم. اوس زه د دې جوړې شوې ډبرې لاندې پټ یم. څراغونه بند کړئ. زه به ورشم د هغو سره به ووینم او هڅه به وکړم چې بلې لوري ته یې بوځم. سمه ده خوند واخله. یوازې یو ساعت پاتې دی چې مستر بیس باید پیدا کړو. یوازې کسان ماته زنګ وهي. سلام زه ژمنه کوم چې له دې موزیم څخه به نه وځم او همدلته به یم. د خدای په امان. خلکو باندې تلیفون بندول څومره خوند کوي. سلام هلکانو تاسو څوک لټوئ؟ هېڅوک هم نه. زه به سینما وګورم. سمه ده زه هم سینما جیمي هم ګورم. هلته اجازه نه لري چې هو ولاړ هلته شي. اجازه نه لري. هغه شاید دلته وي. هو شاید دلته وي یا دا دلته نسته. جیمي راووځه. آیا ته پوهېږې جیمي چیرې دی؟ هو پوهېږم او خامخا به یې درته ښه نو چیرې دی؟ وایم. جیمي سمه ده هېڅ نه.
سلام. او ته د کوم پل څخه تیر سوی وې؟ د ډېرو پلونو په ځانګړي ډول د هغه پل څخه چې ما د ویډیو په پیل کې ولوځاوه. او موږ یوازې 45 دقیقې وخت لرو. جیمي زه پوهېږم ته دلته یې. او نه زما راز افشا شو. هلته دی. صبر رښتیا هغه د خپل مشر لپاره عکس راسره اخلي. ښه نو دا احمقه ډبره مې له سر نه لرې کړه. تاسو همدا اوس $150,000 وګټل، پر څه به یې ولګوئ؟ موږ به یې هونټر 7 فاونډیشن ته ورکو. دا بنسټ د جګړیزو پوځیانو پر ژوند څېړنه کوي. او رښتیا ستا ملګری نولان هم په مځکه کې ښخ دی. ما وباسئ. دا ویډیو هم پای ته ورسېدل. هیله ده چې ویډیو مو خوښه سوې وي. لایک، کامنټ، سبسکرایب هیر نه کړئ. چینل مو د ملګرو سره شیر کړئ. تر راتلونکي ویډیو مو پر الله سپارم.